السلام علیکم. په تیر شوي لسن کې تاسو د پروډکټ هنټ چې د مینوال طریقې زده کړه او د انفلوئنسر د ټیک ټاک، خو دا دریمه طریقه ده هم ډیره افیکټیو ده. کله چې هم تاسو په یو ملک کې پاتې کیږي او د جنگل سکاوټ ایکسټنشن دی کنیکټ کړئ د ګوګل کروم سره، نو دلته که تاسو وګورئ دا د کسټمر اپ دی، amazon.com سیلر نه د کمیونټي کسټمر سامان لري. نو دلته به تاسو ګورئ ډپارټمنټس دي، ډپارټمنټ اني ډپارټمنټ کې تاسو ګورئ دلته کیټګوریز دي. تاسو د دې نام سرچ کولی شئ. لیټس سه کومه کیټګوري هم ته الی، لیټس سه زه کیټګوري علم زویم چې ماته هوم اینڈ کچن کیټګوري علم، په دې ما کلیک کو. په هوم اینڈ کچن ما کلیک کو، ټیک تا دلته ماته ډیفرنٹ ټایپ سامان نه کوي. دلته ماته وایي چې دا پروډکټ چې دی د میاشتې $1 million جوړي، دوی سیلرز دي، نت چې دی $6 او $7 پکې پاتېږي، $8 فیس دی. ټیک تا داسې به ګورم. بل ماته امیزان وایي چې دا پروډکټ چې دی د دې د میاشتې چې دی 1 million سیل دی، 1 million د دې څومره دغه دي سیلرز دي $4 او په دې کې $10. نو ګورو چې موږ په دې کلیک کو چې دا په علی بابا دا څومره دا څنګه خرڅېږي. دا نان سلیپ چې دي، نان سلیپ دغه دي هینګرز دي. نو ګورو چې په علی بابا نان سلیپ څو دي په $6 چې دی دغه خرڅوي، سیټ خرڅوي. نو موږ به دغه کو وګورو. نو ګوره په علی بابا باندې نان سلیپ هینګر چې دی ډېر ارزان دي. ټیک تا په 50 سنټه، په 60 سنټه، په 14 سنټه. دا وګوره دا چې دی په 20 دی، هغه سیم دغه چې دی وګوره دلته په 15 دی. نو دا سیم هینګرې دي، دلته هم په 15 ډېر ارزانې دي. نو د دې وجه دا چې دا خلک یې پرایویټ لیبل کې اوس دا چې دی په 15 سنټه ته پوره چې دی ویلویټ چې دی هینګرز میلاویږي 50، څومره ارزان دي. نو موږ دا هم پرایویټ لیبل کولی شو. 4 سیلرز دي، یو دا طریقه ده. بل دا چې هوم اینډ کچن کې یو دا پروډکټ دی، تاسو ګورئ دا د میاشتې چې دی $500,000 جوړي. ټیک تا څومره سیلر دي؟ 15. نو اوس راځو چې دا په علی بابا په 100 دی او په امیزان په 100 دی. دلته په $9 دی. ټیک تا نو بلند بارل دا چې دی چا پرایویټ لیبل کړی، موږ به څه وکړو؟ موږ به تی شیکر بارل والو، دغه ځای به تی والو او ګورو چې په علی بابا په 100 دی. کمان وي. نو که موږ وګورو دلته دا هغه سیم پروډکټ دی، په 60 سنټه دی. ټیک تا په 60 سنټه میلاویږي. نو ته په آرام خپل لوګو په هم لګولی شي او سیم دی، څه سیم دی، خو هغه بېداره چې خپله لوګو یې پې لګولی بلنډر بارل، هغه چې هغه خپل ټریډ مارک ارسه کړی دی. نو د دې وجې هغه په خپل نوم خرڅوي. ته یې په جنریک هم خرڅولی شي وایله، که ته پې لوګو موګو مه لګوه حق شانې خرڅوه، هېڅ خبره نه ده. ټیک تا هینګر شو. بل که تاسو وایئ که نه بیک واپس لاړ شه. نور کیټګوریز دي دلته دنیا شي په یو کیټګوري کې ګرځه. هغه انفلوئنسر دی چې تا ته ډایرکټ پته ولګي، خو په دې کې به ګرځې لږ کار دی. خو دا چې ایکسټنشن د سره ایډي، نو په دې کې دومره څه ګرانه نه ده. اوس ګورو چې بل هوم اینډ کچن وشو، کچن اینډ ډایننګ ته به ورشو. چې کچن اینډ ډایننګ کې څه دي، نو دا هم بیا هغه پروډکټ دی، په ټاپ دی، 15 سیلرې دي. ګوره لاندې راځه، دا وګوره دا پروډکټ چې دی د میاشتې $500,000 جوړوي، 3 کسانې خرڅوي. ټیک تا الکترونیک موسټلی اوایډ کوه. الکترونیک داسې شی دغه کوه چې هغه الکترونیک نه په سټارټ کې. دا پروډکټ چې دی وګوره $200,000 جوړوي، امیزنګ. نو لازم نه ده چې د علی بابا نه، که تا ته ستا په یو ملک کې ته لوکل سپلایران میلاویږي، د هغو نه یله دغه څه خبره نشته ښه چې ته یې د چا نه هلې. خو دا زه تاسو ته سورسینګ طریقه ښیم چې سورسینګ طریقه څنګه ده او تا ته به څنګه پته لګي چې کوم پروډکټ، ځکه چې تاسو ته نمبر یې تا ته مخامخ دي. اوس دا پروډکټ چې دی وګوره $200,000 جوړوي. ټیک تا فوډ سکیل دی، موسټلی چې دی د هیلث خلک استعمالوي، ډېر خلک استعمالوي. دا وګوره د ایګ بوایلر شو، الکترونیک دی بټ سټیل یو نو د میاشتې $4.5 جوړوي. نو ته وګوره ایګ بوایلر چې په علی بابا به څومره دی. ریپډ ایګ کوکر ګورو په علی بابا. زه نه ریکمنډ کوم الکترونیک دی، ایم جسټ سیینګ اوکې.
زه ریکمند کوم نه، خو تاسو ته اصلي سورسینګ طریقه خیم چې سورس کې به څنګه او دلته په علی بابا کې وګوره په $4 دی سیم، دلته دی په 100 خرڅي، دی په $10 خرڅي. امیزینګ لایک خلک ډېرې پیسې جوړي، خدا دا چې دې کار کې به تو پروفیشنل دې ته صبر دې ته ښه ټیکنیک پکار دی، لکه دا دې ته بل وخت ورکې داسې پروډکټ په خرڅه چې تا ته سنس جوړي ان برابري. اوس دا پروډکټ څومره ایزي پروډکټ دی، نه سیلران دي او د میاشتې $2,50,000 جوړي، $8 د بکینټ میلاوي. کته دا خرڅه ټیک ده، لیټس سے ربر ایزی ربر میډ اوکے ربر میډ ایزی فاین لیټ فود پالی بابا وګوره لازم نه ده اوکې چې تاسو بس په دې پروډکټ په لون خلی غوړه د طریقه خیم یو کین ډو مچ بیټر ته دینم خکولای شي ارزان تارزان ملاویږي په 14 سنټه په 14 سنټال ته ملاویږي دلته دی په 100 خرڅي وروره ته بخپل وګوره دو پیک چې دی په $24 خرڅي. واو نو دا ځکه اسی تاسو ته دغه خیمه چې تاسو به څنګه پته لګي چې اکثر خلک وایي زه به څه خرڅوم، نو چې ته به دا خرڅې چې ته جنگل سکاوټ د سره تاسو به هر څه اساني ټیک ته بیوټي ان پرسنل کیر باندې کلیک کې چې ته په کوم ډپارټمنټ کلیک کې تاسو هغه خي چې یاره څومره سیل کې څومره کسانی خرڅي څومره دا ګوردا سره ویچ دی $1.1 million سیل کوي 1.1 million دا سو AM moisturizer ده. واو ان 37 کسانی خرڅي 37 sellers دي still worth it by box even get still worth it. wholesale کې ډېر سیل کی wholesale کورس کې به تاسو په حکم چې wholesale څنګه مزه ده، خدا دې تاسو ته پرایویټ لیبل خیم چې تاسو به پرایویټ لیبل څنګه درکوي کم دغه چې ته هم علی کنه کم دغه ایون ته کته الکترونکس باندې کلیک کې کستا سپلایر خي یا لیټس سے بیبي باندې کلیک کې ته بیبي پروډکټس راوړي دا هولسیل له دا ګور دا پروډکټ چې کنه دا ټیک تا دا د میاشتې $1.4 million جوړي ټیک تا دا پالی بابا زیاتونه زیات پر ډالر دوی دی الګ خپل پرایویټ لیبل کړی دی ام کول. واو بیری دا سټرولر فین دی ماشومان ته لګي زي تاسو ته خیمه چې په علی بابا کې بسو ده دا ده $4 دی وروره او دلته خرڅي بسو دلته به $10 خرڅي. It's crazy. دا ګوره په $15 به کې مشته په $1 به کې مشته دا I think دا هغه سیم دی دا I'm sorry about that دا او دا سیم دی اپ خپل سټیکر لګول دی په منځ کې خال دی راوته دی کې ګوره هغه به من خپل سټیکر نورم دی ډیفرنٹ چې تکم دا کې دا د سورسینګ طریقه ضروره دلته رنګ ګوره د دې جنگل سکاوټ نه علاوه چره هم مکو ځکه چې تاسو پته لګی کنه 8 BSR دی منتلی سیل نو دا د کټګوریز نشو راځي زو بل لسنته مننه.